السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو 11 لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د 11 لوست له پیل څخه د مخه دا 3 پوښتنې جواب کړئ. اول، سین د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دوهم، شین د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دریم، شین د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ هیله ده خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا 11 لوست کې د 2 نورو تورو صاد او ضاد معادل توري درته وړاندې کوو. د دا لوست اول توری صاد دی چې په پښتو حروفو د صاد نوم دغه ډول لیکل کیږي، صاد، او غږ یې د انګلیسي ژبې د اس په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د صاد نوم داسې لیکل کیږي، صاد. اوس د صاد توری په 3 لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کیږي. هیله کوو چې راسره تکرار یې کړئ. صابون په انګلیسي داسې لیکل کیږي، صابون، او د صابون انګلیسي معنا ده سوپ. صنف په انګلیسي داسې لیکل کیږي، صنف، او د صنف انګلیسي معنا ده کلاس. صندوق په انګلیسي داسې لیکل کیږي، صندوق، او د صندوق انګلیسي معنا ده باکس. د دا لوست دوهم توری غدات دی چې په پښتو حروفو د غدات نوم دغه ډول لیکل کیږي، غدات، چې غږ یې د انګلیسي ژبې د زید په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د غدات نوم داسې لیکل کیږي، غدات. اوس د غدات توری په 3 لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو. هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. ضایع په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ضایع، او د ضایع انګلیسي معنا ده ویسټ. ضرب په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ضرب، او د ضرب انګلیسي معنا ده ملټیپلیکیشن. ضد په انګلیسي داسې لیکل کیږي، ضد، او د ضد انګلیسي معنا ده اپوزیټ. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر 12 لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې صاد او ضاد پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.